کډوالو یو ټرک لاندې یو ډوب ځای ته وغورځېدو، شګه و، هغه سپیډ وجې نه هم وغورځېدو، بل داسې و چې بس لږه بې نمبري یې کوله. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګریو، دا وخت زه موجود یم دلته سپیره روډ باندې چې کوم شاکه سور کمر بایپاس دی، په دا باندې یو حادثه وشوه. دلته کډوالو یو ټرک لاندې یو ډوب ځای ته وغورځېدو، شګه و، هغه سپیډ وجې نه هم وغورځېدو، بل داسې و چې بس لږه بې نمبري یې کوله. بې نمبري داسې وشوه چې دلته ګاډي ورته مخې له وله ډریوران راووتل، نور کډوال ویله راووتل چې یاره مونږ 1500 ورځې نه ولاړ یو، ته ډایرکټ روان یې، په ډېر په اوور سپیډ کې راغی، خو دلې چې ګاډی راته اولو نو دا دغه لاندې دغه ځای ته وګوره، دغه ځای ته ګاډی وغورځېدو. شکر الحمدلله چې قسمت دا و ښه و چې ماشومانو زنانه پکې نو، کډو والا پکې نو، ډرایور کې معمولي زخمي شوی دی، خو الحمدلله ډېر زیات نقصان نه شوی، خو ټرک نقصان شوی. موږ ولا ریسکیو والا کرین غوښتی و، خو ریسکیو والا کرین د سویلر چې کوم دی دا ډېر وزني دی، وزن دی او سامان هم دی پکې، سامان خو خیر مونږ چې دیسي کو، خو وزني دی، نو ریسکیو هغه نه کړو. زه دا وایم چې 589 نمبر یې ټرک د سویلر دی، که څوک دغه خپل هغه وي نو مهرباني وکړو ویله راشو، کرینو غم وکړو، یو 2 کرینو چې ډک ډک سامان سره پورته شي، او دغه ګاډی دلته سبا خو دی هغه دی، خو دا سامان چې بیا بل ګاډي ته منتقل شي، د سویلر دی او دا پروت دی د پلازو باندې. او زه ټولو ته باندې دغه کوم ډرایورانو باندې څومره چې کډوال دي، مهرباني وکړو چې خپلو ډرایورانو ته ووایو چې قرار څو بل نمبر مه خورو، بل نمبر نه مه مخکې کېږو، هر یو په نمبر باندې ټول غریبان چې ولاړ دي ګوره دا ټول 15 ورځې 11 ورځې مخکې راغلي، خو چې اوس ته نن راشي او راخوشی وي په هغه باندې، خو بیخي هر څه به باندې کراس کړي او نمبر له مخکې ځان وباسي، نو دا حادثې راځي، ځکه چې دا یو خو ازار هم دی، بل ګناه هم دو، بل بهتره خبره دومره چې ته یو مسلمان حق وخوري او هغه نه مخکې شي لاړ شي، نو دغه حادثې ورځي.